د کوچني حیدر شهادت ټول هیواد ولړزاوه. له څو ورځې راهیسې زما په ګډون ټول رب ته د هغه د روغتیا لپاره لاس په دعا وه، خو د رب پرېکړه بل څه وه. الله جل جلاله دې والدینو ته غوره بدله ورکړي. زابلۍ ماشوم حیدر ژوند د لاسه ورکړ. سلامونه قدرمنو دوستانو، ښه راغلاست درته وه. د افغانستان د زابل په ولایت کې د برمې څاه ته لوېدلی ماشوم ژوند د لاسه ورکړ. د ویلو ده چې زابلي ماشوم حیدر د 90 ساعتونو ژغورنې عملیات نه وروسته د څاه نه راوایستل سو. په روغتون کې یې ساه ورکړه. د طالبان یو تن چارواکي انس حقاني د خپل ټویټر پاڼې له لارې لیکلي دي چې په ډېرې خواشینۍ سره چې حیدر د تل لپاره زموږ نه جلا شو. هغه ویلي دي چې هېواد نن یو ځل بیا د یوې غمجنې پیښې کوربه دی. د ویلو ده چې حیدر د تېر چهارشنبې په ورځ د برمې څاه ته لوېدلی و. د ژغورنې په خاطر یې عملیات پیل شوي وه. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.